ډیرو درنو او خوږو کتونکو د محرم په دې ورځو کې د نړۍ ټول قومونه او په ځانګړې توګه مسلمانان د بشر د خپلواکۍ ستر مبارز حضرت امام حسین علیه السلام ته په خپل انداز کې د عقیدت پیرزویانې وړاندې کوي. سپین غر ادبي جرګه هم هر کال محفل مسالمه تبیا کوي. دا ځل هم سپین غر ادبي جرګې د محفل مسالمې د دې ببرکته محفل تبیا کړی دی. زه تبسم افغاني د سپین غر ادبي جرګې مشر سیکرټر د محفل مسالمه په دې محفل کې د قربه په توګه ستاسو په خدمت کې یم او تاسو ته په دې محفل کې هرکلی وایم. د قربه په توګه اړومبنی زه خپل یو سلام وړاندې کوم چې د پت د ملک ښاغلی دی حسین، چې د پت د ملک ښاغلی دی حسین، زمانې په زار ستیلی دی حسین. مننه. چې د پت د ملک ښاغلی دی حسین، زمانې په زار ستیلی دی حسین. که یزید لکه د غر هومره پاک دی، که یزید لکه د غر هومره پاک دی، لکه سین هومره سپېڅلی دی حسین. که یزید لکه د غر هومره پاک دی، لکه سین هومره سپېڅلی دی حسین. چې ژغورلی لا مرګه دی ژوند ځکه، چې ژغورلی لا مرګه دی ژوند ځکه، ژوند په غېږه کې نیولی دی حسین. د نړۍ د هر غصیب څېره د زیړه، د نړۍ د هر غصیب څېره د زیړه، چم په چم راټوکېدلی دی حسین. ډېره مننه. د نړۍ د هر غصیب څېره د زیړه، چم په چم راټوکېدلی دی حسین. تبسم او دغه ټکو نن په ګډه، تبسم او دغه ټکو نن په ګډه د سوهن کور کې نمنځلی دی حسین. ډېره مننه، ډېره مننه. مورولو نه وروسته زه صادق حسین صادق صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د بشر د خپلواکۍ ستر مبارز د حضرت امام حسین علیه السلام کې خپلې د عقیدت پیرزویانې وړاندې. صادق حسین صادق. بسم الله الرحمن الرحیم. نشی صاحب، د انسانیت د دین بقا د حسین، د انسانیت د دین بقا د حسین، شمع د نور د او رڼا د حسین. د انسانیت د دین بقا د حسین، شمع د نور د او رڼا د حسین. د هر یو جبر تشدد په خلاف، د هر یو جبر تشدد په خلاف ولاړ په دشت کربلا د حسین. او د هر یو جبر تشدد په خلاف ولاړ په دشت کربلا د حسین. او د مصطفی د دوش سوار ته ګوره، د مصطفی د دوش سوار ته ګوره، د مصطفی د دوش سوار ته ګوره، زخمی زخمی تن و تنها د حسین. او ظاهر د یارانو په غم، ظاهر د یارانو په غم، باطن د کل جهان بادشاہ د حسین. او ظلم نفاق او د ترتم په وړاندې، ظلم نفاق او د ترتم په وړاندې، مینه د حسن د وفا د حسین. ظلم نفاق او د ترتم په وړاندې، مینه د حسن د وفا د حسین. صادق هغه د میړانې فکر، صادق هغه د میړانې فکر، شیرخور اصغر ته په ژړا د حسین. کاوا کربلا کی حق باطلو مارے کاوا کربل، حسینیت و یزیدیت شتا هر یو خوا کی. یو یزید څه په هر وخت ظلم کور وو، یو یزید څه په هر وخت ظلم کور وو، بل حسین د دین په زبان و په دنیا کی. یو حسین و انسانیت سر و پیکار دے، یو حسین د انسانیت سر و پیکار دے، یزید تیر زندگی کا جفا کے. حسین سر و مول نہ تیر شیار پمینی، حسین سر و مول نہ تیر شیار پمینی، ظلیمانو د حسین خیمی تلاک. وم پشپے یزید بوبو بان کری حرام نہیں، وم پشپے یزید بوبو بان کی حرام نہیں. حسین آریو کار کولو خدای رضا کی.
یزید هر وخت بچیایی و په غرور کې یزید هر وخت بچیایی و په غرور کې حسین صابر ته به هر وخت ژړو کې ساری ویر کو د نیکه د نیرڼو کو ساری ویر کو د نیکه د نیرڼو کو وړي لور منډې وی وکی په صحرا کې وړي لوري منډې وکی په صحرا کې د شوکات علی اسرا خو بل نشته حسین مورې ته مجوړه او سیلاب سیلاب حسین سیلاب صاحب ته بلنه ورکوم ندی څه ارشاد د پیغمبر په شان د چا اخلو عیال نشته د پیغمبر په شان د چا اخلو عیال نشته او د حسین د قربانۍ چرته مثال نشته د پیغمبر په شان د چا اخلو عیال نشته او د حسین د قربانۍ چرته مثال نشته په خلو حسین کوي او زړه کې د یزید وسیږي په خلو حسین کوي او زړه کې د یزید وسیږي سمنافې کې بیا د زړه کې خم ملال نشته په خلو حسین کوي او زړه کې د یزید وسیږي سمنافې کې بیا د زړه کې هم ملال نشته بل کلام دی پریشان وي چې مقسوم وي پریشان وي چې مقسوم وي خوشاله چې منظوم وي محرم کې به ژړېږي محرم کې به ژړېږي که بوډا وي که مشوم وي چې ظلیم وي نو یزید وي چې ظلیم وي نو یزید وي حسین هر وخت به مظلوم وي چې منکر له کربلا وي چې منکر له کربلا وي ښه بدنامي او خشوم وي د یزید په لار چې درومي د یزید په لار چې درومي نو جنت نه به محروم وي ورځ به راشي سیلابه ورځ به راشي سیلابه دلته راج به ده مسوم وي سیلاب صاحب نه وروستو زه زیشان کمال ته بلنه ورکوم څه هغوی راشي د امام علي مقام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي زیشان کمال څه غمجنه فلسفه د کربلا څه غمجنه فلسفه د کربلا عجیبه شان نامه ده کربلا چې د نوم د نن په کل جهان کې خور ده چې د نوم د نن په کل جهان کې خور ده په تا شوي وا سجده ده کربلا مننه چې د نوم د نن په کل جهان کې خور ده په تا شوي وا سجده ده کربلا بچیانو ته دې څنګه سیلا ور کړه بچیانو ته دې څنګه سیلا ور کړه زړه مې ډېر درنه خفه ده کربلا د بل شعر د غرونه زړونه جوړ د شامي موم کې غرونه زړونه جوړ د شامي موم کې څه درناکه دی واقعه د کربلا مننه مازدیګر شو د ماښام تیارې خورې شوې مازدیګر شو د ماښام تیارې خورې شوې چانه ورکه ساکینه د کربلا مازدیګر شو د ماښام تیارې خورې شوې چانه ورکه ساکینه د کربلا چوک د بیله مدینې کې د پیرخلي چا په برخه خرابه د کربلا چوک د بیله مدینې کې د پیرخلي چا په برخه خرابه د کربلا بې حسین اب د چا نوم اغستی نه و بې حسین اب د چا نوم اغستی نه و دا خبره خو رښتیا د کربلا بادشاهانو جلکدن چې په تا کیږي بادشاهانو جلکدن چې په تا کیږي څومره ستره د سینه د کربلا آخري شعر د که په زړه سترګو یې وګورې زیشانه که په زړه سترګو یې وګورې زیشانه د جنت یوه ټوټه د کربلا ډېره مننه څه غمجنه فلسفه د کربلا څه غمجنه فلسفه د کربلا عجیبه شانې نامه د کربلا که د زړه په سترګو وګورې زیشانه د جنت غوندې ټوکړه د کربلا شعر سره زه کبیر جان کبیر ته بلنه ورکوم څه هغوی راشي خپل سلام وړاندې د وفا وي کربلا پکې یاد نشي کربلا یاد نشي چې ذکر د وفا وي کربلا پکې یاد نشي کبیره دا زیاتای دی سراسر بې ایماني دی او پرکې په دنیا ډېرې ښځمو په نظر دوی دي یوه د یزیدیات دی او د بله حسیني دی یو کلام به مخکې کوم چې
पतियारों के दरणों शहीद हुसैन वाह वाह पतियारों के पतियारों के दरणों शहीद हुसैन दे څومره لوی د کربلا شهید حسین دی او کربلا مقتل د ډېرو شهیدانو کربلا مقتل د ډېرو شهیدانو خو د ټولو سربراہ شهید حسین دی او پیغمبر نه بعد اسلام کنن قایم دی پیغمبر نه بعد اسلام کنن قایم دی پکې ټول کردار مولا شهید حسین دی او پیغمبر چې وې سترګې ښکلولې او بل څوک نه دی دا بادشاه شهید حسین دی او د غزل ښکلا د هر چا خپله خپله د غزل ښکلا د هر چا خپله خپله د کبیر غزل ښکلا شهید حسین محمد خورشید رباني ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل سلام واورئ. څه کربلا ته دي راغلي عاشقان د حسین څه کربلا ته دي راغلي عاشقان د حسین ورسره څو تنه راغلي دي یاران د حسین څو تنه غیر مسلم راغلي دي د ننګ دپاره څو تنه غیر مسلم راغلي دي د ننګ دپاره ځان سیزوي مشوق په مینه پتنګان د حسین یو خازرګونه دي لاکونه کربلا میدان کې یو خازرګونه دي لاکونه کربلا میدان کې بلخا خودوا یا رغلي دي سپیان د حسین او به هم بانش په دوه محرم صوبې باندې او به هم بانش په دوه محرم صوبې باندې تاندې نجاړي په خیمو کې مشمان د حسین هغه سپینګيري جنگ میدان ته ملي ټینګي تړي هغه سپینګيري جنگ میدان ته ملي ټینګي تړي د ننګ په وخت سپینګیري هم لکه ځوانان د حسین د ننګ په وخت سپینګیري هم لکه ځوانان د حسین د شپږو میاشتو مجاهد څه جنگ میدان ته راځي د شپږو میاشتو مجاهد څه جنگ میدان ته راځي زوی په غېږې د څرنګه امتحان د حسین تیره خنجر د شمر لاس کې د مختور د پنیات تیره خنجر د شمر لاس کې د مختور د پنیات بشرم شوی دی ربانی قتلان د حسین بل حسین ندیم ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د امام علی مقام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې. دوستان د حسنین وی دوستان د محمد دوستان د حسنین وی دوستان د محمد پمینا چې مستغه یاران د محمد پمینا چې مستغه یاران د محمد دا به ویل زمون سید کونین دا به ویل زمون سید کونین حسین منی و انا من الحسین نفرت لره په زړونو دښمنان د محمد پمینا چې مستغه یاران د محمد سردار د جنتونو زما ګران امام حسین سردار د جنتونو زما ګران امام حسین ښکل ګل د فاطمه د ګلستان امام حسین ملنګان د دربار واړه شاهان د محمد پمینا چې مستغه یاران د محمد یادونه چې تازه شي د حسین د کربلا راځي چې ټول ورکړو باطلانو ته سزا راځي چې ټول لم شو ماتمیان د محمد دوستان د حسنین وی دوستان د محمد او بې بند کړي پنواسو د پیغمبر او بې بند کړي پنواسو د پیغمبر لعنت وی په یزید او عمر صدو پشمر ساند کوثر تگی شول قربان د محمد پمینا چې مستغه یاران د محمد تازه په میدان کړو د حیدر د تورې شرنګ تازه په میدان کړو د حیدر د تورې شرنګ په میدان د کربلا کې حسین کړو هسې جنګ
د یری تختیدل به شرمخان د محمد په مینا چې مستغه یاران د محمد والله چې د تاریخ دغه واقعه مې نه هیریږي والله چې د تاریخ دغه واقعه مې نه هیریږي مسې د پیغمبر چې په تکبیر سره حلالېږي دا هم مسلمانی و په جهان د محبت دا هم مسلمانی و په جهان د محبت په مینا چې مستغه یاران د محمد کلم چې اوچت نکړي په داستان د کربلا کلم چې اوچت نکړي په داستان د کربلا چې اونستای تګي مظلومان د کربلا ندیما خوخ منوي شاعران د کربلا پمینا چې مسغه یاران د کربلا رنځور ملي خیل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي د امام علي مقام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي کومې اوښکې چې حسین په غم کې توی شي کومې اوښکې چې حسین په غم کې توی شي هغه اوښکې د زمزم اوبو په تول دي او چا چې دا پاکه لمنه دی نیولي چا چې دا پاکه لمنه دی نیولي هغه خلک په بدل کې د بهلول دي او مؤمنانو سترګې اوښکو نه دي ډاکې سترګې اوښکو نه دي د مظلوم حسین په غم کې بیا راټول دي او ګناهګار یم مغفرت خیر پکې غواړم ګناهګار یم مغفرت خیر پکې غواړم مولا ستا در کې مدوي سترګې کچکول دي ګناهګار یم مغفرت خیر پکې غواړم مولا ستا در کې مدوي سترګې کچکول دي او ملخیل رنځوره څومره بختواري خیل رنځوره څومره بختواري قیامت کې پنځتن پاک در ځنې شکول دي محترم دلپګار توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د امام علي مقام په حضور کې خپلې د عقیدت پیرزینې وړاندې کړي ګرانو ښځه صاحب ګرانو مشرانو السلام علیکم او د کربلا کریم ته د خپل عقیدت پیرزیانه وړاندې کوم او جذبې لرو لکه پتنګ خاموش زبان نه یو جذبې لرو زبان نه یو یا لکه ګل په چوپه خوله څیرې ګریوان نه یو او مطلع اول و مطلع ثانی بله دی او ځان به په تا قربانوو په لفظ خیمان نه یو ځان به په تا قربانوو په لفظ خیمان نه یو مونږ پښتني یو دا مشکین نه یو کوپیان نه یو ځان به په تا قربانوو په لفظ خیمان نه یو مونږ پښتني یو دا مشکین نه یو کوپیان نه یو تا می ضمیر ته د سبق د خوریت ورکړې تا می ضمیر ته د سبق د خوریت ورکړې ځکه د وخت یزید د جبر غلامان نه یو تا می د فکر وسعتونو ته رڼا بخلي تا می د فکر وسعتونو ته رڼا بخلي د وحشتونو تورو شپو کې پریشان نه یو تا می د فکر وسعتونو ته رڼا بخلي د وحشتونو تورو شپو ته پریشان نه یو او دا ناممکن دی چې ستا مینه مې له زړونو یوسي دا ناممکن دی چې ستا مینه مې له زړونو یوسي د استعمار د سازشونو ته آسان نه یو او د ستا د عزم انقلاب سلسله عام غواړو د ستا د عزم انقلاب سلسله عام غواړو مونږ سوداګر لکه شوریخ د خپل ایمان نه یو د ستا د عزم انقلاب سلسله عام غواړو مونږ سوداګر لکه شوریخ د خپل ایمان نه یو آخري مقطع دی ای دلپګاره
دا شعور دے کربلا را کړي اے دل پګارا دا شعور دے کربلا را کړي چې د غاصب او د ظالم طرفداران نه یو والسلام فرید بنګش صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د امام علی مقام په برګاه کې خپلې د عقیدت پیرزیاني وړاندې کړي. غم د کربل د لسم شپې ولیکم واه واه غم د کربل د لسم شپې ولیکم که د قاسم واده کیسې ولیکم واه واه آغاز شروع له اسماعیل نه وکړم که د آغاز شروع له اسماعیل نه وکړم که د الس د وخت وعدې ولیکم ساری شو پرې بیات یې ونه کړل بیات یې ونه کړل سب په دغه مرتبه ولیکم ساری شو پرې بیات یې ونه کړلو سب په دغه مرتبه ولیکم چې ونه بیان اولیاء ټول ترې عاجز چې ونه بیان اولیاء ټول ترې عاجز که د حسین د رب واضح ولیکم چې ملائکان ورته حیران وواړه چې ملائکان ورته حیران وواړه حال به عاشق د دې سجدې ولیکم هر سړی ویل چې د علي زبان دی هر سړی ویل چې د علي زبان دی که د بیبي د شام خطبې ولیکم هر څه په خپل خپل ځای سکوت کړی و هر څه په خپل خپل ځای سکوت کړی و حال به د اسکوت د کیسې ولیکم حال به د اسکوت د کیسې ولیکم کړی زنجیرونه تار په تار دربار کې کړی زنجیرونه تار په تار دربار کې سب مختار په دې جذبې ولیکم چې جنان د دا نزې کې وشو چې جنان د دا نزې کې وشو که د بیضا سوي نوحې ولیکم یزیدی نسل اوس کې هم موجود ہے یزیدی نسل اوس کې هم موجود ہے فریده ښه ډېر به په دې ولیکم توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل سلام واوري. نصیر علي توري صاحب. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مرګلو په اجازه د سلام دوه شعرونه عرض کوم. دستا در خاورې ایرې یم کلندر یم دستا در خاورې ایرې یم کلندر یم په هر څومره ګناهګار یم کوتاه تر یم د نبي د دوش شاسواره نظر وکړه د نبی د دوش شاسواره نظر وکړه دستا بې پایان کرم ته منتظر یم حسین جان چې ځان زیګر د آن جنابو حسین جان چې ځان زیګر د آن جنابو د نبی د زړه میوې تورې نایابو نه د زور نه د طاقت څه حسابو نه د زور نه د طاقت څه حسابو میړنی لکه علي ابو ترابو نه یې سارې په جهان د علمدارو نه یې سارې په جهان د علمدارو نه ثاني د شاهزاده اکبر شبابو نه عابس په شان بل څوک له چا زار شوي نه عابس په شان بل څوک له چا زار شوي نه د جون په شان غلام د بل جنابو زهیر راغی له تیارې د نور لمن ته زهیر راغی له تیارې د نور لمن ته د بې آب ماهي په شان مرګ ته بېتابو دا د چا د عشق لمبې وي کربلا کې دا د چا د عشق لمبې وي کربلا کې چې داغلی پرې سایر د کوسو کابو هی احمد له خپل امت وځورېدلو هی احمد له خپل امت وځورېدلو په ګاهن د رسالت د کور محتابو د حق پاک په کور هیچا رحم ونه کړو د حق پاک په کور هیچا رحم ونه کړو چې رحمت یې بې پایان او بې حسابو حسین جان چې د کعبې مخ ووینځلو حسین جان چې د کعبې مخ ووینځلو
دا تعبیر د ابراهیم د ذبح خوا و سکینه واړه اصغر ته اوبه غوښتې سکینه واړه اصغر ته اوبه غوښتې هی فرات په خپلو اوښکو کې غرقاو سکینه واړه اصغر ته اوبه غوښتې هی فرات په خپلو اوښکو کې غرقاو د حسین وړو ته یو ګوټ اوبه نه وې د حسین وړو ته یو ګوټ اوبه نه وې د یزید لښکر هما واړه سیرابو ما توري چې خپل عمل ته نظر وکړو هیڅ هم نه و بس همدا چې یو سرابو یو نظم څو زړه شعرونه د ژوند د عظمت رنگین تصویر د کربلا د عظمت رنگین تصویر د کربلا دا ناڅه فقط سوز دی فقط ویر د کربلا د ژوند د عظمت رنگین تصویر د کربلا دا ناڅه فقط سوز دی فقط ویر د کربلا او د حق لارې جهاد چې له پیړیو را روان دی د حق لارې جهاد چې له پیړیو را روان دی د هر دور جابر خلاف شمشیر د کربلا د حق لارې جهاد چې له پیړیو را روان دی د هر دور جابر خلاف شمشیر د کربلا او په پاکو وینو لیک دی د اسلام د سربازانو په پاکو وینو لیک دی د اسلام د سربازانو ښکارا د حریت ژوندون تفسیر د کربلا او تاریخ د انسانیت کې لا آدمه تر خاتمه لا هر داستان بالا اعلی تحریر د کربلا تاریخ د انسانیت کې لا آدمه تر خاتمه لا هر داستان بالا اعلی تحریر د کربلا او د وخت هر یو باطل یې ماتولو کې ناکام دی کوي د لپولاد داسې زنجیر د کربلا د وخت هر یو باطل یې ماتولو کې ناکام دی کوي د لپولاد داسې زنجیر د کربلا او خالق په خپل قدرت د عظمت ورته بخلی او که خوب د په مینا کې نو تعبیر د کربلا چې درس د انقلاب اخلي لتا زنی بیا اخلي چې تا نه ناشنا دی بی ضمیر د کربلا او فخری به ولې نه انقلابي به ولې نه وي لیکلي چې د کوم چا په تقدیر د کربلا غدیر علی خاموش صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د امام علی مقام په حضور کې خپلې د عقیدت پیرزنې وړاندې کړي. هر ثنا او د صفت نه بالاتر د حسین تورو تیارو ته د ظلمونو غرون سهار د حسین هر ثنا او د صفت نه بالاتر د حسین تورو تیارو ته د ظلمونو غرون سهار د حسین نجات کشته ده هدایت چراغ رسول ده فرمان نجات کشته ده هدایت چراغ رسول ده فرمان دو گناهانو آمرزش دو توبه در ده حسین دو گناهانو آمرزش دو توبه در ده حسین دیپ آسمان کی شاخونا اتانائے پا عرض دیپ آسمان کی شاخونا اتانائے پا عرض چیدے ذکر پا قرآن کے آشجر دے حسین چیدی شاخونا دیپ آسمان کی شاخونا اتانائے پا عرض چیدے ذکر پا قرآن کے آشجر دے حسین چې د جابر په وړاندې هیڅ کله سر ټیټ نه کړي خپل هغه سرخ رودي
هم هغو خلکو رهبر د حسین جلال جمال چې سره یو شول کربلا په میدان جلال جمال چې سره یو شول کربلا په میدان کړای ښکارا چې هر یو بر د پاسه بر د حسین ماړانې صبر ورته ګوته وه په خوله نیولي ماړانې صبر ورته ګوته وه په خوله نیولي دا چې پردې نه د وحدت نن را بهر د حسین ماړانې صبر ورته ګوته وه په خوله نیولي دا چې پردې نه د وحدت نن را بهر د حسین خاموشه ظلم انتها وشو په آل رسول خاموشه ظلم انتها وشو په آل رسول پروت دی په خاورو بې بالین پرهر د حسین طاهر توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي حضرت امام حسین علیه السلام ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم بارات باندې ولاړ دي ظالمان د کربلا بارات باندې ولاړ دي ظالمان د کربلا سوري د الاتش کوي تپلان د کربلا دا یو طرف ته حق دی او د بل طرف باطل دی دا یو طرف ته حق دی او د بل طرف باطل دی د حق باطل جګړه ده په بیوان د کربلا د صبر استقامتي څه مثال دنیا ته کېښلو د صبر استقامتي څه مثال دنیا ته کېښلو مظلوم څنګه ګټلی دی میدان د کربلا د صبر استقامتي څه مثال دنیا ته کېښلو د صبر استقامتي څه مثال دنیا ته کېښلو مظلوم څنګه ګټلی دی میدان د کربلا څوک تورو څوک په غشو چا کې نښې د نیزو دي څوک تورو څوک په غشو چا کې نښې د نیزو دي نماسی د پاک نبی دي شاهدان د کربلا د ګیرو د نمنځونو کلمې هم داویدار وو د ګیرو د نمنځونو کلمې هم داویدار وو د حقو قاتلان دي قاتلان د کربلا د حقو قاتلان دي قاتلان د کربلا د مینې رورواله او پکې درس د حریت دی د مینې رورواله او پکې درس د حریت دی طاهر تورای بیات ستم داستان د کربلا محترم نوشي بنگش صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د امام علی مقام په حضور کې خپلې د عقیدت پیرزیانې وړاندې کړي پر هر لکه گلاب د حسین پر هر لکه گلاب د حسین نا د گلونو انتخاب د حسین پر هر لکه گلاب د حسین نا د گلونو انتخاب د حسین د خیرت هم ده او د عشق هم ده د خیرت هم ده او د عشق هم ده د ایثارونو نوې باب د حسین د خیرت هم ده او د عشق هم ده د ایثارونو نوې باب د حسین وخت ته څه وایي ته څه غواړې وخت ته څه وایي ته څه غواړې د ستا د هر یو سوال جواب د حسین وخت ته څه وایي ته څه غواړې وخت ته څه وایي ته څه غواړې د ستا د هر یو سوال جواب د حسین ساری کلام د خو منزل ته درومي ساری کلم ده خو منزل ته درومي دا کوم منصب دا کوم نصاب د حسین دا کوم منصب دا کوم نصاب د حسین لټکې خو نه ده چې مونږ لار خطا کړو لټکې خو نه ده چې مونږ لار خطا کړو زمونږ په سر لکه آفتاب د حسین لټکې خو نه ده چې مونږ لار خطا کړو زمونږ په سر لکه آفتاب د حسین ته چې سراب ته تګې تګې کېږي ته چې سراب ته تګې تګې کېږي سراب خو نه دی لوی دریاب د حسین سراب خو نه دی لوی دریاب د حسین
پرات که تگوی اوبو غواړي پرات که تگوی اوبو غواړي چې وچې شونډې د سیراب د حسین پرات که تگوی اوبو غواړي پرات که تگوی اوبو غواړي چې وچې شونډې د سیراب د حسین مزي کې هم دی حال کې هم وګوره ماضی کې هم دی حال کې هم وګوره چې سربلا دی انقلاب د حسین چې سربلا دی انقلاب د حسین نوشي د خاک شعار د ظلم خلاف نوشي د خاک شعار د ظلم خلاف دغه مکتب دغه کتاب د حسین دغه مکتب دغه کتاب د حسین ډیره مهرباني د نن ورځې د محفل مسالمه سر ته ورسېدله زه د ټولو شاعرانو ملګرو مننه کوم د خپلو کتونکو اوریدونکو نه ډېره مننه کوم د غني خان د دې شعر سره زه اجازت غواړم ظلم ظلم دومره ظلم وړاندې نه کړو پرې جهان ظلم ظلم دومره ظلم وړاندې نه کړو پرې جهان د حسین په زن کدن کې د یو ګټ اوبو ارمان امتحان د کړو د مینې د حسین څه امتحان امتحان د کړو د مینې د حسین څه امتحان ولې زوی د حیدر نه و شعر به بر مرد میدان همدې سره زموږ د نن ورځې د محفل مسالمه سر ته ورسېدله اجازت غواړو ښاد آباد او بریالي اوسئ